ویل کېږي چې په یو کلي کې یو کونډه ښځه اوسېدله. هغه ښځه ډېره زیاته غریبه وه، خو ډېره عزتداره ښځه وه. د ډېرې غریبۍ نه باوجود هم د هغې د خوش اخلاقۍ کیسې به په ټول کلي کې مشهور وي. د دغې کونډې ښځې په دې دنیا کې صرف یو زوی و. دې ښځې د خپلې زندګۍ ټولې خوشحالیانې او خپل آرام د دغې زوی په پرورش او په تعلیم باندې قربان کړ. دې ښځې به شپه او ورځ وړی جمع په انور کې محنت مزدوري کوله او لږې لږې پیسې به راجمع کول او په دغه پیسو باندې به د خپل د زوی پرورش او د تعلیم خرچه کول. دې ښځې د خپل زوی ته یو داسې مقام ورکول غوښتل چې په یو وخت کې به د هغې مقام دې بوډۍ ښځې په خپله خواهش لرل. کله به چې دا زوی سکول ته روان شو نو د مور په مخ باندې به یو قسم ته خوشحالي او فخر و او دې به هره ورځ دا ویلي چې زما زوی به سکول وی او بیا به غټ سړی جوړیږي او هغې نه پس ته بیا زما زوی زما سهاره جوړیږي. همدغه رنګې د دې مور او زوی وخت تېرېدو. دې زوی به شپه ورځ محنت کولو او په سکول کې به په ښو نمبرو باندې کامیابېدو. د چم ګاونډ خلکو به هم د دې الګ تعریفونه کول چې د کونډې زوی څومره نیک عمله او هوښیار. د ډېرو کالونو د محنت او د قربانیانې ورکولو نه پس دې هلک خپل سکول په ښو نمبرو باندې کامیاب و او بیا د غټ تعلیم دپاره ښار ته لاړو او هلته کې خپل تعلیم خپل تعلیم پوره کولو نه پس ته هغه ته بیا یو ډېره ښکلې او عزتداره نوکري هم میلاوه شوه. هلک چې کله کامیاب شو نو د ده د مور په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راغلې. د هغې ټولې دعاګانې نن په حقیقت کې بدلې شوې. یو ورځ دا هلک چې کله د خپل دفتر نه راغو نو مور ورته ډېر په مینې سره وویل چې بچې اوس ته زلمی شوی. ما خپله ټوله زندګي ستا دپاره محنت مزدوري چې ته په ښه سکول کې تعلیم وکړې او بیا په ښه نوکرۍ باندې ولګې. اوس چې د ستا نوکري ولګېده نو زه غواړم چې اوس تا ته یو جینۍ وګورم او ستا واده وکړم. ما ستا د ماما لور سره دا واده کړې وه چې کله زما زوی په ښې نوکرۍ باندې ولګي نو زه به ستا نکاح د هغه سره کوم. اوس هغه جینۍ د ډېر وخت نه ستا په انتظار ناسته او زه غواړم چې ته اوس د هغې جینۍ سره واده وکړې. دې زوی د مور چې را ټولې خبرې واورېدې نو هغه داسې خفه غوندې شو. هغه خپلې مور ته داسې لږه په سخته لهجه کې وویل چې مورې دا ته کومې خبرې کوې؟ د هغې غریبې او د جاهلې جینۍ سره به اوس ته زما واده کوې؟ تا ته خو پته ده که نه چې زه څومره تعلیم یافته او یو ښې نوکرۍ والا هلک یم. دې مقام ته را رسېدو لپاره ما ډېر محنت کړی دی او ډېرې قربانیانې مې ورکړي دي. زه اوس په یو عزتداره نوکرۍ کې په یو غټه عهده باندې یم. زه د هغې معمولي د کور جینۍ سره څنګه واده کولی شم؟ او مور ته یې ویل چې تا له اوس دا زړې خبرې نه دي رایادول پکار. دنیا بدله شوه او زه هم اوس یو غټ سړی یم. د دې خبرې ختمولو سره دې زوی د خپلې مور نه مخ واړول. مور چې د زوی دا خبرې واورېدې نو د هغې په سترګو کې غټې غټې اوښکې راغلې. په هغې اوښکو کې د هغې د ټول عمر محنت، قربانیانې او د امیدونو یو سمندر و. د زوی دا سخت الفاظ چې کله واورېده نو د مور دا زړه سې ټوټې ټوټې شو. د هغې په مخ خاموشي وه خو د دننه نه ډېره زیاته غمګینه وه. هغه مور چې د دغه زوی دپاره یې لوږې تېرې خپلې جامې به یې خرڅې کړې او دله به یې د سکول کتابونه واغېسته او د نورو خلکو په کورونو کې به یې لوښي وینځل او محنت مزدوري به یې کوه چې د دې زوی د علم او د عزت په لاره باندې لاړ شي. نن هم هغه زوی همدغې محنت، قربانۍ او غریبۍ ته ډېر په ښکته نظر باندې کتل. مور ته یې د خپلې زندګۍ ټولې قربانیانې رایادې شوې. هغه ورځ چې دې خپل زوی سکول ته په شلېدلو کپړو کې استولی او د شپې دې خپل زوی ته روټۍ ورکړه او په خپله به اوږې پاتې شو. او هغه وخت چې دې به دا سوچ کو چې یو ورځ د دې زوی به دې ته په خپله زندګۍ کې سکون ورکوي او د دې د بوډاوالي سهاره به جوړیږي. خو نن هغه ټول خواهشونه او خوابونه روان شول. دې مور په چپه خوله باندې خپلې اوښکې وچې کړې او خپل زوی ته یې په جواب کې هېڅ هم ونه ویلې او په خپل زړه کې افسوس وکړو او بیا یې دا سوچ وکړو چې ما د الله تعالی نه د ده کامیابي غوښتې خو وه، خو دا سوچ مې چرې نو کړی چې د ده د کامیابۍ سره د ده د زړه نه به انسانیت لاړ شي. دا خبره چې کله هغې جینۍ ته ورسېده چې د کومې جینۍ سره د دغې هلک مور واده کړې وه نو د هغې په زړه باندې هم یو غټ قیامت راغی. هغه به ټوله شپه ویښه ناسته وه او جړاګانې به یې کولې. د هغې د مخ نه هغه خوشحالي ټوله لاړه. د دې ټول خواهشونه چې د یو عمر نه د دې سره و هغه ټول په یو ځل کې د خاورې ډېرې شو. هلته د هغه د مور اوښکې نه وچېدې او دلته د دې د زړه زخمونه نور هم زیاتېدل. د دواړو دنیا په یو ورځ کې بربادې شوې. د یوې ټول خواهشونه برباد شو نو د بلې ټوله مینه برباده شوه. په دې کې یو څو میاشتې تېرې شوې. بیا یو ورځ دا هلک د خپل کار نه ډېر په خوشحالۍ سره کور ته راغلو او مور ته وویل چې زما بدلي اوس ښار ته وشوه. اوس په موږ په دې کلي کې نه اوسېږو. اوس په موږ ښار ته لړ شو او هلته به د خپلې یو نوې زندګۍ شروعات وکړو. هلته به خپل یو نوی کور جوړ کړو او یو ښه زندګي به تېرو. مور چې د خپل د زوی په مخ باندې هغه خوشحالي ولیده نو هغې نه خپل ټول غمونه هیر شو او ډېر په نرمه لهجه کې ورته وویل چې بچې چېرته ته خوشحاله هلته زه خوشحاله.
زه ټول عمر د پاره ستا په رضا باندې راضي یم. په یو څو ورځو کې هغې په دې وړوکي شانتي کور کې خپل ټول سامان راغونډ کړ، خپل ټول زاړه لوښي او خپل خواره شوي امیدونه په یو صندوق کې رابند کړل. د زوی خپله مور د ځان سره ښار ته بوتله او هلته کې د کرایې په یو مکان کې دی اوسېدل شروع کړه. مور به په دغې کور کې شپه ورځ د زوی لپاره محنت کول. څه وخت پس د دې زوی په ښار کې یو ښکلی شانتي کور جوړ چې د نوي رنګونو او د نوي خوابونو نه ډک و. د دې کور سره په خوا کې یو کور و چې په هغې کې یو خوشحاله کورنۍ اوسېده. دغې کور کې یو ډېره ښکلې او ډېره نازک مزاجه جنۍ اوسېده. دا جنۍ به چې کله بهر ته راووته نو د هلک په پې اکثر نظر ورغلو. د دې هلک دا جنۍ خوښه شوه او بیا د وخت سره په کلاره د دې دعا سلام شروع شو. دی به یو بل ته وکتل او په خندا وشو او د یو بل سره خبرې شروع کړې. اوس په دې هلک د دې جنۍ سره ملاوېدو لپاره بانې کولې. په یو څو ورځو کې د دې د ملاوېدل په مینه کې بدل شو. هغه مور چې خپله ټوله ځواني د خپل د زوی په مستقبل باندې قربانه کړه، هغې ته هېڅ پته نه وه چې د هغې زوی اوس څه کوي او د دغې محبت سره کوم تکلیفونه او کوم ازمایښونه د هغه په انتظار دي. یو ورځ د ماښام په ټیم کې چې مور غورځېدو واله و، دا مور په کچن کې لګیا وه سالن روټۍ پخول. دا زوی د دفتر نه ستړی کور ته راغو. د هغه په مخ باندې عجیبه شانتي اثرات، داسې ښکارېدو چې د ده په سینه باندې یو غټ بوج پروت دی. مور ورته وی چې بچې نن خو ته ډېر ناوخته راغی او ډېر ستړی شوی به مې، راځه روټۍ تیاره ده چې روټۍ وخورې. څه ټیمه پورې دی غلی او بیا خپلې مور ته وویلي چې مورجانې زه تا ته یو خبره کول غواړم. مور ورته ډېر په مینه سره وویلي چې وایه بچې، د زړه خبرې د مور نه چا کله پټې کړې دي. د مور ته په جواب کې وی چې دا زموږ سره خوا کې کوم کور والا خلک دی ډېر زیات شریفانان او ډېر خوش اخلاقه خلک دي او د هغې لور هم ډېره تعلیم یافته او ډېره با اخلاقه او شریفه جینۍ ده. زه غواړم چې تاسو د هغې کور ته رښتې دپاره ورشئ او د هغې جینۍ سره زما واده وکړئ. مور چې دا واورېد نو د هغې د زړه زاړه زخمونه بیا راتازه شو او په زړه کې دا سوچ وکړو چې دا زما هم هغه زوی دی چې زما خبره یې ونه منله او د هغې غریبې جینۍ سره د واده نه انکار وکړو چې د کومې جینۍ سره ما واده کړې وه. او بیا د مور خپل ځان ته تسلي ورکړه او دا وویل چې خیر دی، دا خو هم زما زوی دی. د زوی د زړه خبره خو هر یوه مور مني، که د ده خوشحالي هم په دې کې ده نو صحیح ده. مور په بل سبا باندې د دغې جینۍ کور ته لاړه، ډېر په نرمه او د عزت او په امید سره یې د رښتې خبره وکړه. اوس چې د دې زوی په یو غټه عهده باندې و، مالداره مو او عزتداره هم و، نو د جینۍ کور والا هم ډېر په خوشحالۍ سره دا رشته قبوله کړه. په یو څو ورځو کې د دوی د واده تیاریانې را شروع شوې. په کور کې رڼاګانې شوې او په ټولو دیوالونو باندې ګلونه ولګېده. د مور په سترګو کې بیا هماغه زوړ چمک راغو چې په یو وخت کې هم د دغې زوی د لاسه تللی او بیا ډېر په خوشحالۍ سره دی خپل کور ته ناوې راوست. د مور دغې ناوې ته د خپلې لور غوندې مینه ورکړه او ځان ته یې راغاړه باسله او بلکل د خپلې لور په شانتې به د هغې خدمت کولو او شپه ورځ به دغه دعاګانې غوښتې چې یا الله زما دا لور او زما دا زوی دواړه ټول عمر خوشحاله ساتي او د دوی دا کور او دا رشته ټول عمر ودانه ساتي. همدغه رنګي څه وخت ډېر په سکون سره یې تېر شو. کله به هم چې د مور خپل زوی خوشحاله ولیدو نو دې ته به ډېر زیات سکون میلاو شو. بیا یو ورځ الله تعالی په دې باندې مهربانه شو او د دې په کور باندې رحمت راوورېدو او الله تعالی دې ته یو معصوم شانتې ښکلی غوندې زوی ورکړ. د دې مور دومره ډېره خوشحاله وه چې د هغې د خوشحالۍ څه انتها نه وه. هغې خپل نوسې په غېږه کې ویشتو او ښه ډېرې ښکل کړو او بیا خپلو سترګو ته راجوخت کړو او بیا یې د الله شکر ادا کړو او دی وویل چې اوس زما کور پوره شو، زما زوی پلار جوړ شو او زما د نیا جوړېدو هغه خواهش هم پوره شو. د دې ټول عمر هغه قربانیانو او محنت اوس رنګ راوړو. یو وخت به چې د دې به په دې دنیا کې صرف یو زوی و او دا به د هغې دپاره لګیا او محنت مزدوري به کوله او اوس د دې زوی دومره کامیاب شو چې د دوی خپل یو کور او خپله یو فیملي ده. دې خپل نوسي ته هغه ټوله مینه ورکړه چې کومه مینه به دې خپل زوی ته ورکوله، خو په هغه ټیم کې به دا د نورو کورونو کې لګیا او محنت مزدوریانې به کولې. دې د خپل نوسي سره ډېره زیاته مینه کوله. دې به هر سهار خپل نوسۍ ولامبولو او پاک سوتره به کو او هره غرمه به په خپل غېږ کې ویده کولو او هر ماښام به په هر صحن کې تازه هوا دپاره وویښتو. دا ماشوم اوس د هغې ټوله دنیا او هر څه، خو د وخت سره د دوی په کور کې یو څیز په بدلېدو شو. هغه انګور چې پیله به ډېره نرم مزاجه او خوش اخلاقه وه، د هغې په مزاجو کې اوس ډېره بدلي راغلې وه. هغې به اوس خپلې خواښې ته په وړې وړې خبره باندې ویناګانې کول. یو ورځ دې خپل خاوند ته ووی چې زما یو خبره په کلو غوږونو واوره، ستا دا مور به اوس زموږ سره په دې کور کې نشي اوسېدی. د دې اوس مازغه خراب شوي دي او دا هره ورځ په کور کې څه ناڅه الټه کار کوي. کله به دا ډېره زیاته ټوخېږي او کله به عجیبه خبرې کوي او کله به اخوا دېخوا ځي راځي او د دې دا حرکتونه زه اوس نور نشم برداشت کولی. ته خو به یا د خپله مور د دې کور نه وباسې او که نه دا نه وباسې نو بیا به زه د دې کور نه وځم.
کله چې خاوند د خپلې ښځې دا خبرې واورېدې نو د هغه د زړه هسې ورپېدو او خپلې ښځې ته یې ویل چې ستا ماغزه خو نه دي خراب که نه دا ته څه وې دا خو زما مور ده زه خپله مور د دې کور نه څنګه بار کړم هغه مور چې هغې زما پرورش وکړو زما دپاره یې خپل هر څه قربان کړه او خپله ټوله ځواني په ما باندې ولګوله او ته اوس ما ته وایې چې هغه مور زه د دې کور نه وباسمه داسې چرم نشي کېدی ښځې ورته په جواب کې وویل که ته خپله مور د دې کور نه وباسې نو بیا هغې ته ووایه چې زموږ په کار کې د کار نه ساتي او بس په خپله کمره کې د غلې ناسته وي په دې کور کې دا ډېرې خبرې او شور نه کوي موږ ته سکون په کار دی دا کور د هغې نه بغیر هم چلیدی شي خو که هغه په دې کور کې پاتې شوه نو د دې کور ټول سکون به برباد شي دا خاوند د لږ وخت دپاره غلی و او بیا ډېر په کلاره شانتي وویلې چې صحیح ده زه به خپلې مور ته ووایم چې هغه ډېرې خبرې او شور نه کوي او بس په خپله کمره کې غلی اوسېږه مور چې د دې دواړو دا ټولې خبرې واورېدې نو د هغې د خپو د لاندې نه ځمکه وتښتېده دا هم هغه زوی و چې یو وخت کې ورته دې مور په خپله ګوته باندې ګرځېدل خولی و چې ټوله شپه به یې د ده د کامیابۍ دپاره دعاګانې غوښتلې نن یې هم د دې مور ته د غلې اوسېدو خبرې کولې چې مورې اوس ته ډېرې خبرې مه کوه د مور د زړه نه یې بس دغه یو اواز وختو چې بس د هر یوې مور خو همدا زندګي وي او د هغې ټولې قربانیانې د هغې بچي هیر کړي او د بچو خوشحالي اوس هم په دې کې وي چې بس د هغې موریانې بس غلې ناستې وي دې زوی د خپلې ښځې سره د خپلې مور باره کې خبرې کول خو د ده په لهجه کې اوس هغه نرمي نه وه کومه به چې پیله د خپلې مور دپاره وه د ده ښځه خو بظاهره ډېره ښکلې شریفه او خوش اخلاقه وه په مخ باندې یو قسم ته چمک او په خبرو کې نرمي وه خو زړه د غرور او د انا نه ډک و د هغې د حسن په شا زهر او تکبر چې هغه زهر په کلاره په دغه ټول کور کې خور شو یو څو ورځې همدغه رنګې تېرې شوې مور یې په خپله کمره کې غلې ناسته وه او دا زوی د خپلې ښځې په اشارو باندې چلیدو مور د خپل زوی نه ډېره زیاته خفه وه خو هغې د خپل زوی نه ګیله ونه کړه هغې وی چې بس زما زوی خوشحاله وي د هغه لپاره به خپل هر څه زه قربان کړم خو بیا یو ورځ هم هغه وشو چې د کوم څیز یره وه دې ښځې خپل خاوند ته ډېر په غوسه کې وویل چې بس دی اوس ته فیصله وکړه چې په دې کور کې به یا استا مور اوسېږي او یا به په دې کور کې زه اوسېږم مونږ دواړه په دې یو کور کې یو ځای نشو اوسېدی دا الفاظ د دې په خاوند باندې لکه د تندر غوندې راوغورځېده هغه د خپلې ښځې ته ډېر په بې بسۍ سره وویل چې ته داسې ولې وې هغه زما مور ده هغې زما دپاره خپل هر څه قربان کړه ښځې ورته ډېره په سخته لهجه کې جواب ورکړو چې ما ته هیڅ نشته پته که ته زما سره مینه کوې نو ته به خپله مور د دې کور نه وباسې او که هغه د دې کور نه وباسې نو بیا به زه د دې کور نه لاړه شم خاوند یې ډېر زیات په سوچ کې لاړو د ښځې محبت او د مور د حق په منځ کې هغه ډېر زیات کمزوری شو خو بیا په اخره کې هغه یو فیصله وکړه او خپلې ښځې ته یې وویل چې صحیح ده زه به خپله مور یو څو ورځو لپاره د هغې رشته دارانو کرې بوځم همدغه رنګې دې جینۍ دغه مور د خپل د زوی د رحم او کرم نه لرې هغه زوی چې د دغې مور په رحم او کرم په آغوش کې به د شپه کوله دا مور چې کله د خپلو رشته دارانو کرې لاړه نو د هغې په زړه کې همدغه یو خیال و چې بس د یو څو ورځو خبره ده او ځان ته یې همدغه تسلي ورکوله چې زما زوی به زما پسې واپس راځي او ما به خپل کور ته بوځي خو د دې هغه د یو څو ورځو انتظار په میاشتو کې بدل شو خو د دې زوی نه د دې پسې راغو او نه د هغه طرف نه څه پیغام راغو دې به د خپل زوی په غم کې ټوله شپه جړاګانې کولې او خپل نوسې به یې ټوله روز یادولو او د هغه دپاره به یې دعاګانې کولې که یو زوی څومره هم ظالم شي خو د هغه د مور دپاره هغه بیا هم ټوله دنیا وي هغې به هر وخت د خپل زوی باره کې سوچ کولو چې هغه به خوشحاله وي او که نه او خپل نوسې به ورته رایادېدو چې هغه به اوس څومره غټ شوي د وخت سره په چم ګوند کې دا خبره مشهوره شوه چې دا خپل زوی د کور نه راوښکېده چې د هغه زوی دپاره دې خپله ټوله زندګي قربان کړه دا خبرې به چې دې واورېدې نو دا به ډېره زیاته غمګینه شوه یو ورځ دې مور دا سوچ وکړو چې تر کومې پورې به زه د نورو په سهاره اوسېږم هغه زما د زوی کور دی او په هغې کور کې زما زوی او زما نوسی دی زه چې هغې کور ته ورشمه ټول خو به ووینم که نه کیدای شي چې هغې هم ما یادوي خو د کارونو د وجې وخت ورسره نه وي او ملاوېدی راسره نه شي هم د دغې سوچ سره دا د خپلو د رشته دارانو د کوره ووته دا یوازې څه په مشکله د خپل د زوی کور ته ورسېده نو د هغې د کور ور د دننه نه بند و دې په کلاره شانتې دروازه وټکوله خو دې ته چا جواب ورنه کړو دې بیا دا دروازه لږ په زوره سره یې وټکوله خو بیا هم دې له چا دروازه کلا ونه کړه دې چې بیا کله په درېیم ځل دروازه وټکوله نو د دې انګور دروازه کلا وکړه دې چې کله خپله خوښې ولیده نو دې ورته ډېر په سخته لهجه کې وویل چې ښه دا توی ما کوي څوک خیر غوښتو والا راغلی دی او دا تپوس یې ترې وکړو چې ته بیا دلته څله راغلی نو دې ورته ډېر په کمزوري اواز کې وویل چې بچی زه دلته صرف تاسو کتو ته راغلی زه خو مور یم که نه ما ته زما زوی او زما نوسی رایادېدو نو ما وی چې ورشمه او د هغې خیر خبر والم
او دی ورسره هم وویل چې ستا د اجازت نه بغیر به زه دې کور ته نه راتللی کېږم. او د دې ویلو سره یې د سترګو نه غټې غټې اوښکې روانې شوې. په دومره کې زوی دروازې ته راغو چې کله د خپله مور ولیده نو ډېر په سادګۍ سره یې ورته وویل چې مورې دومره راغلې نو اوس کور ته راځه که نه. د ده په لهجه کې څه خوشحالي نه وه خو د مور د زړه باغ باغ شو. هماغه زوی چې د هغې دپاره دې خپل سکون قربان کړو او کله به یې چې زوی بیمار شو د هغه ته به ټوله شپه ویښه ناسته وه. نن ورته هماغه زوی صرف دومره وویلې چې مورجانې دومره راغلې نو اوس کور ته راځه. هغې د اوښکو نه ډکې سترګې د اسمان طرف ته کړې او د ډېر درد یې دا وویل چې یا الله تا زه دې ورځې ته ژوندی پرېښودی. دې زوی چې کله دا واورېده نو د هغه زړه د یرې نه ودرېدو چې د مور د دردېدلي زړه اواز الله تعالی چرم همداسې نه پرېږدي. په ځمکه باندې خاموشي وه خو اسمان د هغې د اوښکو ګواهي ورکوله. د ده د مور زړه مات شو او د هغې د سترګو نه اوښکې روانې شوې. د مور یې کمرې ته لاړه او هلته یوازې کېناسته او ډېر زیات یې وژړل او بار بار یې همدغه ویل چې یا الله دا څنګه ورځ ده، دا زه نن څه وینمه چې یو زوی د خپلې مور ته داسې وایي چې اوس دومره راغلی نو خیر دی کور ته راځه. او بیا یې ویل چې زه خیر دی زما زوی دی هېڅ خبره نه ده که ما ته یې وویلې نو څه چلو شو. یو څو ورځې همدغه رنګې تېرې شوې. د ده مور به ټوله ورځ په کمره کې یوازې ناسته وه او ژړاګانې به یې کولې. او یو ورځ بیا دې ښځې خپل خاوند ته وویل چې بس دی زه نن تاله په اخري ځلې باندې دا ویمه که تا نن خپله مور د دې کور نه ونه باسله نو ټول عمر دپاره ما هېره کړه. زه به د نه خپل کور ته لاړه شمه د خپلې مور کرې. که تا خپله مور زموږ دې کور نه ونه ویښکله نو زه به د دې کور نه وځمه. خاوند خپلې ښځې ته په جواب کې ویل چې صحیح ده ته لږه تسلي وکړه زه څه چل کومه. هغه خپلې مور ته اواز کړ او دی ورته وویل چې نن مونږ د یو رشتې دار کری ځو ته ځان تیاره که ته به هم زموږ سرې ځي. دا رشتې دار زموږ ته د ډېرو ورځو نه وایي چې تاسو زموږ کرې راشئ. مور ورته په خوشحالۍ سره وویل چې صحیح ده چې تاسو له څه اعتراض نشته نو زه به هم در سره لاړه شم. دی ټولو خپل ځانونه تیار کړل او دی ټول په ګاډي کې کېناسته او ګاډی روان کړو. د دې زوی دا ګاډی همدغه رنګې مسلسل روان کړی او بیا په یو ځای کې ودرېده. دې مور چې کله د شیشې نه بهر طرف ته وکته نو هغې د بوډاګانو دارالامان ولیدو. دې مور چې کله دارالامان ولیدو نو دا پوه شوه چې زوی مې اوس په ښه فیصله کړې ده چې دی به اوس ما په دې کې پرېږدي. خو د مور د خولې نه یو الفاظ هم ونښتو دا بالکل خاموشه وه. دې زوی خپلې مور ته وویل چې مورې نن نه پس به ته دلته کې اوسېږي د نن نه پس ته همدا ستا کور دی. دې مور ورته ډېر په کلاره سره وویل چې صحیح ده بچې څنګه ستا مرضي ده. مور چې کله دارالامان کې پرېښوده او دی واپس خپل کور طرف ته را روان شو. په ټوله لار باندې دغه ته همدا یو خیال راتلو چې خپله مور مې د خپلې ښځې په وینا سره په دارالامان کې پرېښوده. ده په زړه کې همدغه خیال کولو چې په دې کې ورته خپلې ښځې وویل چې ودرېږه ګاډی ودروه مخې له بل غټ ګاډی دی دا ته څه کې. هغه چې څنګه د ښځې اواز واورېدو نو بریک یې ووالو. دی چې څنګه بریک ووالو نو ګاډی جټکه وخوړه او ګاډی د ټرک مخې ته ورغو او د یو تیز اواز سره د دی ګاډی د ټرک سره یې وجنګېدو. د دی ګاډی ټوټې شو او د هغه ښځه هم په هغه ځای باندې مړه شوه. هغه زوی بچ شو هغه بالکل صحیح سلامت و خو د دې سړي خپلې دواړه خپې کټ شوې او دی د عمر بر دپاره شل شو. خلکو دی اسپتال ته بوتلو او هلته یې د ده علاج وکړو. کله چې دی په اسپتال کې و نو ده له خپله مور را یادېده او د ځان سره به همدغه ویل چې مورې ته کم ځې د دارالامان نظر راشه که نه. مورجانې ستا ډېر زیات یاد راځي. مورې ما د ستا سره ډېر زیاتی کړی ما د خپلې ښځې په وینا باندې ته دارالامان ته بوتلې. مورې زما نه ډېره غټه غلطي شوې ما معاف کړه. کله چې د هغه مور د خلکو وویل چې ستا د زوی سره داسې حادثه شوې ده نو د هغې خو هسې دا زړه وچاودو. مور یې د اسمان طرف ته لاسونه اوچت کړه او د زوی دپاره یې د الله نه دعا وکړه. بیا یې مور د خپل زوی پسې اسپتال ته راغله او خپل زوی ته یې وویل چې بچې تا زما سره ښه ونه کړه او د الله تعالی ته دا ښه ونه لګېده چې کوم اولاد خپله مور خفه کړي نو بیا الله تعالی هم د هغې اولاد نه خفه شي. او کله چې الله د یو انسان نه ناراضه شي نو بیا په هغه انسان باندې د الله تعالی قهر خامخا راځي. ولې چې الله رحیم او کریم دی خو هغه قهار او جبار هم دی. تا زه ناراضه کم او الله تعالی تا نه ناراضه شو او هغه د ستا سره داسې وکړه. او بیا یې ورته وویل چې بچې زه اوس د ستا نه ناراضه نه یم خو دا یوه خبره مې یاد ساته چې خپلې مور ته به چرم تکلیف نه ورکوې او خپل پلار ته به چرم دک درد نه ورکوې او د خپل مور پلار هر یو امیدونه پوره کوه. د مور پلار همدغه یو خواهش شي چې کله زمونږ بچي رالوی شي نو هغوی به زمونږ په بوډاوالي کې زمونږ سهاره جوړه شي. د خپل مور پلار سهاره جوړه شي او د خپل مور پلار ته سکون ورکوي او د خپل مور پلار خدمت کوئ او د هغې نه دعاګانې اخلئ. که ته د خپل مور پلار خدمت کې نو جنت به تا ته خامخا ملاویږي. ولې چې جنت د مور د خپو د لاندې خو دی خو د هغه جنت دروازه ستا پلار ده. نو دې دپاره خپل مور پلار چرې مه ناراضه کوئ. که نن د ستا مور پلار د ستا نه ناراضي یا ته د هغې نه ناراضي نو نن دا روغې خامخا وکئ او دا ناراضګیانې ختمې کړئ.
الله به د ستاسو نه راضي شي او که چېرې ستا مور پلار د دې دنیا نه د ستا نه ناراضه لاړه یا صرف د الله ته پته ده چې زما او ستا انجام به څه وي. ګرانو کتونکو دا نصیحتونه زما او ستاسو دپاره دي. ته پکار ده چې موږ په دې نصیحتونو باندې عمل وکړو. زموږ مور پلار خپله ټوله زندګي په موږ باندې قربان کړي. دې ویډیو نه تاسو لږ غونتیم سبق حاصل کړي نو دا ویډیو د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د داسې سبق آموز کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ.